هغه شخص چې صله رحمي قطع کوي او هغه شخص چې خپلو خپلوانو او رشته دارانو سره دی پالي نه، نو دا کس به جنت ته داخل نشي. محبوب علیه السلام مبارک وی ډیر کسان دي نن سبا که موږ تاسو وګورو د خپلو خپلوانو سره بالکل الرجي غوندې د خپلو خپلوانو سره بالکل لګیږي، نه سلام پې کوي، نه پې کلام کوي، نه پې غم غرض کوي، بلکې بالایي د خپلو خپلوانو په هغه مشکلاتو مصائب او تکلیفونو چې په خپلو خپلوانو باندې راشي په هغه باندې خوشحالي او خوشحالتیا څرګندوي. نو د داسې کس د خاطره د هلاکت دی. ځکه هلاکت ځکه دی چې محبوب علیه السلام مبارک فرمایي لا يدخل الجنة قاطع، جنت ته به داخل نشي قاطع کوونکی د صله رحمي، یعنی قطع کوونکی د صله رحمي. همدې وجه نه حدیث مبارک کې دی، یو بل حدیث دی لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار. د یو مسلمان د خاطر دونه جایز نه دی چې هغه د یو بل مسلمان ورور سره د 3 ورځو نه زیات اندازه کې ترک کلام وکړي، خبرې اترې بالکل مقاطعه ورسره وکړي. او که چا داسې وکړله نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي فمات دخل النار، چې مړ شو نو بس اور ته داخل دی. زمونږ ستاسو په کورونو کې زمونږ ستاسو خویندې میندې زمونږ ستاسو د کورونو او زمونږ ستاسو د ماحول کې د ښځو یو بل سره نالګي ده، مقاطعه بالکل په کلونه په میاشتو یو بل سره خبرې تر کړي دي، یا د 2 دوستانو ترمنځ د 2 مسلمانانو ترمنځ داسې دا ډېره غټه عظیمه ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي چې د 3 ورځو نه علاوه به یو مسلمان سره مقاطعه نه کوي، بالکل به قطع نه کوي د سره، او نه به ورسره خبرې ترک کوي، نه به ورسره صله رحمي ترک کوي. صله رحمي خو داسې دی چې کله الله تبارک وتعالی دا صله رحمي پیدا کړله نو الله جل شانه بیا د صله رحمي و الله جل شانه کما یلیق بشانه د بړې نه ونیو. نو الله پاک ته ویل چې الله زه خو دې پیدا کړم خو خلک به مې قطع کوي، وصل کوي به مې نه، صله رحمي به خپلو کې نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته وویلې وایي که چا ته وصل کړلې نو زه به یې سره وصل کړم، او که چا ته قطع کړلې نو زه به یې سره قطع کړم. نو دا ډېره عظیمه ګناه ده. خپلو خپلوانو کره ځئ، خپلو خپلوانو یو د بل پوښتنه کوئ، په دې باندې نه شرمېږئ. په والله العظیم دا مو د مرګ نه بعد یو ښکلې او بهترین یاداښت پرېږدي چې په دنیا کې سړی دې سر زرین او روښانه کېږي، نو د آخرت کې او د محشر په ورځ باندې او د الله جل شانه په نس چې دا کومه ورځ باندې ولاړي چې هغه یوم الخزي د تاوان او د رسوایي ورځ ده، په هغه ورځ باندې به الله پاک دته عزت ورکړي. نو هیله ده چې خپلو خپلوانو سره کوم نه یې پاللي ویې پالئ، راشه درشه ورسره وکئ. حدیث مبارک کې بل راځي وليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصل. صله رحمي دا نه دی چې بالمکافاتي هغه راځي تم ورځي، یا مثلا ته ورځي هغه راځي، او که هغه نه راځي تم نه ورځي، یا ته نه ورځي هغه نه راځي. په مکافات باندې صله رحمي مه کوئ. بهترینه صله رحمي خدا دی اذا قطعت رحمه وصل، چې هغه شخص هغه جانب نه صله رحمي قطع شي نو موږ به څه کوو؟ وصل کوو به. څه شی به کوو؟ وصل کوو به.